د یو وخت خبره ده چې یو غریبه ښځه شازیه د خپلې لور الینا سره په یو کلي کې اوسېده. شازیه به د خپل کور چلولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې لوښي وینځل او په خپلې لور به یې تعلیم کوو. یوه ورځ چې الینا د سکول نه راشي نو د نورو جینکو سره د لوبو دپاره د لوبو میدان ته لاړه شي. وګوره د لوښو وینځلو والا الینا راغله. الینا ته به مونږ کره د لوښو وینځلو دپاره را نشي؟ د دې خبرې اورېدو سره الینا له ډیره زیاته غوسه ورشي او خپل کور ته واپس راشي. تیاره خوره وي چې الینا خپل کور ته راورسي. بل طرف ته د الینا مور شازیه خپل ټول کارونه کولو نه پس کور ته راغلی وي او ډیره زیاته ستړې شوې وي. وای نن خو مې په لوښو وینځلو لاسونه ستړي شوي دي او ټول وجود مې خوږیږي. الینا بچې لږ اوبه راله راړه. مورې ته خلکو کرے د لوښو وینځلو دا کار پرېږده، زما ملګري ما پورې خنداګانې کوي. څه دا ته څه وایې الینا؟ د دې کار کولو په وجه زه په تا تعلیم کوم او د کور خرچه چلوم. په حلال کار او په محنت کې شرم نه دی پکار. شته که نه مورې، دا ته چې کوم کار کې په دې کې ډېر شرم دی او ټول خلک وایي چې زه هم لویه شم نو زه به هم خلکو کره لوښي وینځم. کاش چې زه په یوه ښه کورنۍ کې پیدا شوې وې. د الینا خبرې اورېدو نه پس شازیه ډیره زیاته خفه شي او په سترګو کې یې اوښکې راشي او الینا ته بغیر د څه ویلو نه خپلې کمرې ته لاړه شي. دغسې ډیرې ورځې تېرې شي خو الینا او د هغې مور شازیه د یو بل سره خبرې نه کوي او بل طرف ته الینا خپل تعلیم سره شوق پیدا کړي او هغه وایي زه به ښه تعلیم حاصلوم او په یو ښه پوسټ به نوکري کوم او ټولو جنکو نه به مخکې کیږم چې سبا له ماته څوک څه ویلی نشي. اگر چې د الینا مور د هغې سره خبرې نه کولې خو د الینا خبرې اورېدو سره ډیره زیاته خوشحاله شوه چې الینا په پړایۍ کې ډیر زیات محنت کوي. خو یوه ورځ چې شازیه د یو کور کره د لوښو وینځلو دپاره لاړه شي نو هغه څه ګوري چې د هغې د کور مالکه په کور کې نه وي او د هغې خاوند په کور کې یوازې وي چې هغه یو ګنده انسان وي او د هغه د مخکې نه په شازیه باندې ګنده نظر وي. صاحب جی ولې میډم کور کې نشته؟ نه هغه خو کور کې نشته، څنګه خوښه دې نه ده چې د دې موقع نه فایده واخلو؟ چی صاحب جی زه داسې ښځه نه یم، تا له شرم نه درځي چې ما سره داسې خبرې کې؟ زه بس کور ته ځم چې میډم کور نشته. هر کله چې شازیه کور ته روانیږي نو انور هغې له لاس ونیسي خو شازیه هغه له ټېله ورکي او بهر راوتښتي او په سړک منډه وهي چې د یو ګاډي سره د هغې اکسیډنټ وشي او په هغه ځای مړه شي. هر کله چې دا خبر الینا ته ورسي نو د هغې حالت ډیر زیات خراب شي. یا الله دا څو شو؟ یتیمه خو زه مخکې نه وم خو مور مې هم مړه شوه. یا خدایه دا به څه کیږي؟ زه به په دې دنیا کې یوازې څه کوم؟ زما مور خو زه یوازې پرېښودم، ما هغې سره څومره خراب رویه ساتله. د الینا د مور دفن کېدو سره هغه ښځې راشي چا کره به چې د الینا مور کار کوو او الینا ته وایي ای الینا ستا مور له موږ د پوره میاشتې ایډوانس کې پیسې ورکړې وي او نیمه میاشت لا پاتې ده، یا خو موږ له پیسې راکا یا دا نیمه میاشت به موږ کره لوښي وینځي. دې خبرې اورېدو سره الینا ډیره زیاته خفه شي او په ژړا شي او هغې ته وایي انټي زه به تاسو له پیسې کم ځای نه درکوم، بس زه به تاسو کره درځم او لوښي به وینځم. دغه شان به زما د کور خرچه هم پوره کیږي او زه به خپل تعلیم هم جاري ساتم. د دې خبرو اورېدو سره د ښځو تسلي وشي او واپس کور ته روان شي. دغه ځای یوه ښاپیرۍ هم موجوده وي چې د الینا د حالاتو نه خبر شي. اوس خپل ټول سبق زر خلاصوم چې د وخت نه اوده شم چې سهار وختي پاسم او خلکو کره لوښي ووینځم او بیا سکول ته لاړه شم. بله ورځ الینا سهار وختي پاسي او یو کور کره د لوښو وینځلو دپاره لاړه شي. هر کله چې هغه کچن ته لاړه شي نو ښاپیرۍ د جادو په ذریعه ټول لوښي وینځلي وي. دغه شان چې الینا کم کور ته ځي نو په هغه کور کې لوښي د مخکې نه وینځلي شوي وي. وی دا لا څنګه چل دی؟ زه خو چې کم کور ته ځم نو لوښي د مخکې نه وینځلي شوي وي. په دې کې د کور مالکه کچن ته راشي نو الینا ته وایي واو الینا تا دا ټول لوښي دومره زر وینځل؟ د لوښو وینځلو نه پس الینا سکول ته لاړه شي او ډیر په شوق سره د سکول کار وکړي. هر کله چې الینا د سکول نه واپس راځي
په لاره کې ورته هغه دوه جنکۍ ولاړې وي او هغه الینا پورې خنداګانې شروع کړي او ورته وایي مهر تا ته پته ده نن الینا مونږ کره لوښو وینځلو له راغلې وه هی 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 ته رښتیا وایې د دې مور به هم په پردو کورونو کې لوښي وینځل او دا به هم په پردو کورونو کې لوښي وینځي د دې خبرو اورېدو سره الینا ډیره زیاته خپه شي خو ښاپیرۍ راشي او هغه دواړو جنکو له سزا ورکړي الینا چې دا هر څه وویني نو هغه هم ویریږي او کور ته په منډه منډه لاړه شي کله چې هغه کور ته ورسي نو ځان سره وایي دا لا څنګه چل دی نن چې زه کم کور ته تلم نو لوښي به هم د مخکې نه وینځلي شوي وو او چې سنبل او مهر زه تنګولم نو ښاپیرۍ راغله او هغوی له یې سزا ورکړه سهار بیا الینا د لوښو وینځلو دپاره یو کور ته ځي خو دا کور د هغه انور کور وي د چا په وجه چې د الینا مور شازیه مړه شوې وي هر کله چې الینا هغه کور ته لاړه شي نو انور کور کې ناست وي او ځان سره خبرې کوي او ځان سره وایي شکر دی چې چا ته پته ونه لګېده چې شازیه سره ما څه کړي وو او هغه په څه وجه مړه شوه که خلکو ته پته لګېدلې وه نو زه به یې پولیس له ورکړی وم او اوس په جیل کې ناست وم خلکه زما مور تا مړه کړې ده هر کله چې انور دا خبره واوري نو هغه الینا پسې راشي او د هغې د مړولو کوشش کوي خو ښاپیرۍ راشي او د خپل جادو په ذریعه یې مړ کړي ښاپیرۍ الینا ته وایي الینا ته هیڅ فکر ونه کړې زه تا سره یم هر کله چې الینا د ښاپیرۍ مدد کول وویني نو ډیره زیاته خوشحاله شي او د ښاپیرۍ شکریا هم ادا کړي